نن چې په کوم ځای کې ناست یم دا د پېښور یونیورسټۍ میوزیم هال دی. په دغه میوزیم کې ټول د پښتنو ثقافت پسې تړلي توکي پراته دي. دا به درته ښایم پښتون ثقافت به درته ښایم او د دې هر څه نه به مطلب دا وي چې که نن ډېر خلک ثقافت یوازې په سندره په لباس او یا په ګډا پسې تړلی ګڼي نو درته به ښایو چې ثقافت د دې نوم نه دی. ثقافت د ژوند نوم دی، د ژوند د طور طریقو د ناستې ولاړې د اجتماعیت نوم دی. پښتني ثقافت کې څه دي راځئ چې دا ټول درته وښیم. دا ډولۍ ده د پښتني ثقافت یو مهم جز. کله چې هم واده وي نو پښتني ناوې عموما په دغسې ډولو کې وړی شي او په پښتو ادب کې هم د ډولۍ ذکر ډیر شوی، لکه دا شعر چې د جنت حورې ورته وپسخیږي چې پښتنه ناوې ډولۍ ته خیږي. دا ګاګره ده. ګاګره د پښتنو په کورونو کې عموما پرته وي او زمونږ او ستاسو په کورونو کې به مونږ کتلي وي چې عموما مشرانې زنانه په دې باندې په لاسو پرتوغاښونه جوړوي. دې کې تیلی وي. د زنانو د مشغولتیا دپاره بهترین شی دی. ښه پرتوغاښونه پې جوړېږي. خو اوس ټول مشیني پرتوغاښونه چې راغلي دي نو د لاسو پرتوغاښونه هم د منځه تلي او د ګاګرې رواج ډېر په توندۍ سره ختمیږي. دا صوابیوال یا یاروسینې پړونه دی دلته پروت دی، خو ټول هر څه به درته په دغه میوزیم کې نه ښیم. د دې میوزیم نه بهر وباسمه او کیدای شي صوابۍ ته هم بوځم نو چې هلته چا پښتنې په سر وي هلته به یې درته ښایمه. نو راځئ اوس هم بهر وباسم او ځینې شیونه درته په ژوندۍ بڼه باندې ښیمه چې هغه په پښتني ثقافت پسې اړه لري. او دا خزانه ده. هغه خزانه چې ټولو پښتنو به په خپل ماشوموالي لیدلې وي. د خاورو نه جوړیږي. انجمن هم ورته ځینې خلک وایي. کله چې به مونږ واړه او چا به راته پیسې راکړلې، ماتې پیسې، څلورني زتاني شپږ پیسې، هغه واړه به دې خاورینو لوښو کې اچوي. دا عموما په پښتنه ټولنه کې وي، د پښتني ثقافت یوه برخه ده او په دې کې پیسې جمع کوي. کله چې جمع شي بیا به دا مات کلو او پیسې به یې ترې راویستې او ځان له به پې د ژوند ضرورتونه پوره کول. او دا هم د پښتون ثقافت یو بل مخ دی. خوراک د پښتنو په هره سیمه کې خپل خوراکونه وي. دې ته چپلی کباب وایي. عموما په پېښور کې یا د پښتنو په ټولو سیمو کې چپلی کباب تاسو خوړلی شئ چې د قیمې نه تیارېږي او دا یوازې د پښتنو خوراک دی. پښتانه عموما په دغه رنګ کټونو کې د ژمي په موسم کې ډېر په خوند باندې خوري. نو راځئ تاسو ته چپلی کباب هم ښایو. ولاړې ما اوس په میله کې. په پښتون ثقافت کې میله ډېر زیات ارزښت لري. کله که هم تاسو د میلې تاریخ ګورئ نو د کلونو کلونو راسې د پیړو پیړو راسې د پښتنو په ټولنه کې هفتوارې میلې لګي چې په جدید شکل کې دغه میلو د اتوار بازار یا جمعه بازار نوم اختیار کړی دی. خو ولې دغه میلې چې اوس پکې ولاړې ما د پښتون ثقافت یوه مهمه برخه ده. د ژوند د ضرورت بېلابېلې سوداګانې سامانونه دې ته راځي. هغې کې د چای چینو ګوړې نه واخله تر سبزي تر مال څاروو پورې هر څه دلته میلاویږي. خلک راځي په ارزانو نرخونو د خپل ضرورت سوداګانې د دې میلو نه ترلاسه کوي. او دا بټ دی. بټ په پښتنه ټولنه کې او په پښتون ثقافت کې یوه مهمه برخه تشکیلوي. عموما دا تاسو ته هم د پښتنو په کلیوالو سیمو کې ښکاري چې کله د پښتنو په پټو کې دانې وشي، جوار وشي نو ځای په ځای باندې داسې بټونه لګېدلي وي. خلک د کوره دغه دانې راوړي، بټیار لی ورکوي. هغې په مالګه کې د دې نه داسې نینې چې پولی هم ورته ویلی شي، نینې یا دانې دا جوړوي. خو اوس دا د پښتون ثقافت دغه برخه ډېر په تیزۍ سره ختمیږي. نشته دی هغه بټونه چې پخوا به وو. البته په ګرځنده شکل باندې
په ګاډو کې اوس هم ځای په ځای باندې داسې بټونه موږ ته ښکاري او د دې نه پس درته ښایم د پښتون ثقافت نور اصل مخونه دغه چې ولاړې ما یو هرټ دی دا هرټونه به پخوا په دغه کلو کې پښتنو ته چې به کله د خپلو پټو اوبه کولو دپاره د سکلو د اوبو به ضرورت شو نو همدغسې هرټونه به دا به د ټول کلي ضرورتونه به د دې هرټ د پوره کېده دا لوډکي به دې ته به غوان تړل شوي وو د غوانو په ذریعه باندې به دا اوبه راوتلې د دې نه هغه به خلکو د سکلو دپاره هم په استعمال کې راوستلې او پټي به پې هم اوبه کول خو اوس دا هرټونه د منځه تللي دي ځای په ځای باندې ټیوبویلونه لګېدلي دي او که چېرته شته هم نو اوس دې نه هغه غوانو باندې تې اوبه نه راوباسي بلکې په جنریټرو تې اوبه راوباسي او په اسانه توګه باندې کېږي ګوهر ننګیال صاحب راسره ولاړ دی د پښتو ښه لیکونکی دی قمپرست زلمی دی ننګیال صاحب په خیر علي هرکلی درته وایو ننګیال صاحب دغه هرټونه چې دي ډېر په تیزۍ سره ځي په صوابۍ کې څنګه شته آیا د دې ځای خلک د ثقافت سره ډېره مینه لري که څه دا څنګه ودان پاتې شوي دي زه به دا ووایم چې دلته ترقي لږه پرور را روانه ده کله چې کمرشلایزیشن زیات شي انډسټري سیوا شي نو هغې سره دا ده چې پخواني چې کوم زموږ اقدارو هغه ورو ورو کمیږي په صوابۍ کې په عمومي توګه او په ضروبۍ کلي کې په خصوصي توګه هغه پخواني چې کوم اقدارو یا د پخواني د ژوند ژواک چې کومې طریقې وي هغه اوس هم د هغې آثار شته او بلکې خلک یې پکاروي او کتونکو څنګه چې مو واورېدل د پښتني ثقافت دغه زاړه عکسونه اوس هم په صوابۍ کې ژوندي دي نه یوازې په صوابۍ کې بلکې زموږ په زیات کلیوال ژوند کې موږ ته د خپل ثقافت دغه عکسونه ښکاري او دا تنور دی د پښتون ثقافت یوه مهمه برخه په پښتو ادب کې هم د تنور ذکر موږ ته بار بار مخې ته راځي په دغه تناره باندې عموما زموږ پښتنې میرمنې او پیغلې په ماښامي کې چې راوځی شي په دې تناره باندې ډوډۍ پخوي څه میرمنې ورته که د لاندې نه پیڼې تیاروي نو څه ولاړې وي هغې به دې تنور کې ورته پي او په دې د روټو پخولو دوران کې د دغه میرمنو ترمنځ ډېر خوږ ګپ هم لګي زیاتره میرمنې که پکې د یو بل احوال پوښتي نو د یو بل غیبتونه پکې هم کوي د پښتنو په ثقافت کې د دوی غم ښادي هم د اجتماعیت عکاسه وي کله که په پښتنه ټولنه کې غم وشي نو د دوی ثقافت دا دی چې دغه غم هم په شریکه نمانځي که خادي وي دغه خادي هم په شریکه نمانځي ناست یمه د صوابۍ په یوه حجره کې دلته هم غم شوی دی خلک راټول شوي دي د غم دعا اخلي فاتحه اخلي او دا د پښتنو ثقافت دی چې عموما که دغه رنګې غم وشي نو تر 3 ورځو دی په یوه حجره کې ناست وي د ټول کلي د چم ګاون خلک یو ځای ته راټولیږي فاتحه اخلي دعاګانې کوي او د دغه غم په دوران کې چې څونه ښه بده وي هغه د کلي د خلکو په اوږه باندې وي دغه د غم ځای مو درته وښودو د دې نه پس په درته د پښتنو د خادۍ طریقې هم ښایم او لکه څنګه چې مو درته وښودو د پښتنو غم که شریک دی نو د هغې خادۍ هم شریکې دي هر کله چې په پښتنه ټولنه کې خادي جوړه شي نو د چم ګاونډ ډلې ډلې خلک د خادۍ کور ته را روان وي خوشحالۍ کوي د واده زلمي ته څیرې راوړي مبارکۍ ورکوي او د موسیقۍ پروګرامونه وي چې په هغې کې زلمي اتڼې کوي همدغه رنګ د کورونو دننه جونه تمبونه وخي او د خوشحالۍ اتڼونه کوي روخان یوسفزی صاحب زموږ د پښتو ژبې ډېر لوی شاعر ادیب صحافي د ده په حجره کې ناست یم په صوابۍ کې او دا شاته چې وینئ چونکې شاعر دی نو د خپل ذوق مطابق
د جونګړي نوم ورته ورکړی دی یوه ښکلې حجره جوړه کړې ده په دغه حجره کې دا ستاره مو منګی هم پکې پروت و او چیلم هم پکې روخان صاحب سره به په ثقافت باندې او د پښتنو په حجرو خبرې کوو روخان صاحب ستړی مه شي هرکلی ورته خیر ډېره مهرباني مننه روخان صاحب حجرې د منځه ځي ثقافت خلک تر سندرې او تر لباس او محدود ګڼي اول که راته دا ووایې چې ثقافت دی څه شی بیا به په حجره باندې خبره وکړو نو بنیادي خبره خو دا ده تاسو خبره سي ده چې ثقافت نه زموږ د خلکو غلطې معنی اخلي صرف تر ټنګ ټکورو پورې ثقافت خو د هر قوم د پیدایش نه والې د یو دغه او تر مرګه پورې چې د معاشرتي ژوند کمې مرحلې راځي پای کې غم ښادي پای کې لباس پای کې کړه وړه په هغې کې څه ته چې موږ قومي نفسیات وایو اجتماعي نفسیات وایو د هغې نفسیاتو پکې عمل دخل وي خبره هم کوو چې کلتور په ځای ودرېدونکي څیز هم نه چې د دنیا نور څیزونه ملته د ارتقا نه تېرېږي بدلون راځي وخت حالات نو دغه رنګ چې کوم دی نو کلتور هم څه جامد څیز نه دی چې دا موږ په ځای ودرو زموږ د تېر د نن نه د 500 کالو وړاندې ژوند ځواک او لباس او نن او دغه رنګ د حجرو خبره تاسو وکړه نو حجرې چې کوم دی نو یو ظاهري یو هغه صرف د زه به دا هم وایم چې د خادی پورې هم نه دي محدود صرف د غم پورې محدود پاتې شوي ځکه چې د کله نه ټلویزیون رالو نو خلک بیټکو ته شول او د بیټکو نه چې خلک اوس موبایل راله سوشل میډیا راله نو هغې چې کوم دی نو فیسبوک باندې څوک چې ته په ځان د په کټ کې هم ناست دی او بل فیسبوک دغه کوي ټویټر دغه کوي یا بل څه نو دا وجه ده چې د دې موږ مخنیوی نشو کولی د پښتون ثقافت یا کلتور بېلابېل اړخونه او عکسونه مې درته وښوده دغه ثقافت که څوک تر ټنګ ټکور یا لباسه پورې محدود ګڼي نو د دې لمنه ډېره وسیع او ډېره غني ده دغه ثقافت کې که حجره ده که جرګه ده که اشر پښتنو ته خپلو کې د یووالي د یو بل په درد د دردېدو او په ښادۍ د خوشحالېدو درس ورکوي فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا